نو شتمنه پښتونخوا چې موږ ولیکله دا هم د دې دپاره ولیکه چې دې قام ته څوک پیغور ورکوي چې مړه ستا په خاوره باندې څه دي، ستا په خاوره د څه وسایل دي، ستا وطن د څه وطن دی. نو دا خبره خو چې ته جواب کوې دا خاص په جذباتي تقریر نه کېږي که نه، دا خو په دې باندې نه کېږي که نه چې زه په بام باندې ولاړم تا چا ته کتل. دې له به ته علمي جواب راوړې، علمي جواب به راوړې، ثبوت به راوړې چې وروره زما وطن غریب نه دی، زما وطن نیستمن نه دی. او پنجابی ته څوک چې ته ماته راوایې چې دا وطن زما دی، دا زما د نیکه دی، زما د پلرونو دی دا وطن، دا وطن نه دی ستا. ستا وطن به معلوم وي، ستا وطن دی ټول عمر ستا. خو ما بله ورځ ثوابۍ کې غونډه وه، ملګرو ته ما لږ ځان ځکه بیدار کوي. پاکستان هم منلی، آیین هم منلی، داسې کس به په دې مجلس کې نه چې د پاکستان شناختي کارډ هم په جیب کې نه وي. د ځان کم قدر کو، د دې شناختي کارډ ډېر نور څنګه ځان لکه دی ته موږ وفادار ثابت کړو. وګورئ که په دې نوم باندې زما وطن ورانوي، زما وسایل لوټ کوي، زموږ قام څوک وژني، نو دغه وفادارۍ ته را قام نه دی تیار. دغه وفاداري موږ د هېچا څه نه کوو، غلامي کوو، خو صرف د یو خدای غلامي کوو، د یو بنده او د یو زورور غلامي نه کوو. نه دی تیار دا قام دی غلامۍ ته. نو موږ دا شتمنه پښتونخوا چې ولیکله نو دا خو دا DGISPR پکې اوس خبره وکړه، وایي د څه وطن. نو ګوره موږ له به راتلل دې له پکاري ملک بابا تاسو سره رحمتشاه سایل شعر ویلو، زما وطن د سرو سپینو نه ډک، زه مزدورو پسې بهر ګرځمه. نو لومبۍ خبره دا ده، ګزار په موږ باندې دا دی، وایي دا وسایل دي خو دا ستا نه دي. موږ لره دې جواب نه دی پکار، موږ له کوم جواب پکار دی؟ موږ له جواب دا پکار دی وسایل نه، دا خاوره زما ده، دا وطن زما دی، د دې وطن غرونه او کاڼي زما دي، د دې وطن سیندونه زما دي. په 14 اګست 1940 کې پاکستان نه و، دا پښتانه په دې خاوره باندې وو او که نه موږ په دې خاوره. ما د سکندر مثال درکو، 2000 کاله وړاندې دا ریاست نه و موږ په دې خاوره وو، 80 کاله وړاندې دا ریاست نه و موږ په دې خاوره وو. دا غرونه او دا سیندونه او دا شتمنۍ وي که نه وي؟ چې وي نو زموږ مقدمات دعوه بنیادي پکار ده، هغه دا ده چې وروره دا خاوره زما ده، دا خاوره دا وطن زما دی، زه مالک یم د دې خاورې. نو چې زه د دې خاورې مالک یم نو بیا دویم سوال دا دی، دویمه خبره دا ده، زه مزدورو پسې بهر ګرځمه. نو په دې خپل وطن کې موږ ولې د لوږې مرو؟ ولې ناري موږ په دې خپل وطن کې، په دې شتمن وطن کې؟ یو شاعر وایي که نه، وایي چې زمرودی پیداوار دی، موږ په هغه وطن کې لوږې تېروونه. د زمرودو په وطن کې ته ولې د لوږې مرې؟ سوال دا دی. د سرو زرو نه ډک وطن کې، دا موږ په دې کتاب کې ثابت کړې ده، هسې خبره نه کوو. او د اسلام په حواله هم درته دا کوو چې د کم قام وطن او خاوره ده، د هغې وسایل هم د هغه قام دي، د هغې ګټه هم د هغه قام ده. دا صوبایي خودمختاري به تاسو اورئ، فیډرل لاندې د وفاق لاندې صوبایي ایکایي یونټونه خودمختار، دا بیخي د اسلام په رڼا کې ده. یو عالم تیر شوی ابو سعید قاسم ابن سلیمان، هغه یو کتاب لیکلی، کتاب الاموال، په هغې کې هغه لیکي معاذ ابن جبل یمن ته عمر صاحب لیږلی و، د یمن ټکس یې راولېږو مدینې ته. عمر صاحب ورته ویل دا ټکس لومبیا په یمن ولګو، بیا یې مدینې له رالیږه. د دې مطلب څه دی؟ د دې مطلب څه دی چې د کم وطن ګټه ده نو لومبیا به دا ګټه په قام باندې لګي، په قام باندې، په هغه وطن باندې. خو سوال دا دی چې وطن زموږ دی، خاوره زموږ ده، خدای راکړې ده موږ له، دا ګورې هېچا موږ له نه ده راکړې. نو په دې وطن کې زموږ اختیار ولې نشته دی، واک هم پکې ولې نشته؟ نو دا موږ په دې کتاب کې ثابته کړې ده چې د واک دپاره خپلې لارې دي، د وطن د وسایل د اختیار دپاره خپلې